د صالحینو صحبت د نیکانو هغه ناسته دا ډېر برکات دي هغه اثر انسان ته رامنتقل شي او د دې خلکو هغه طریقه د دعوت چې نو هغه هم ډېره ناشنایي او ډېره اسانه په دغه طریقه باندې هغوی خلک د الله هغه لارې طرف ته رابلي چې ډېره په اسانه باندې هغوی ته یو خبره ورته وکړي هغې سره د هغه خلکو الله پاک اصلاح وکړي یو ولي د خدای د هغه مریدان ای به راغله سبق به د دې صاحب نه واخیستو بیا به څه موده پس بیا راغلی چې موږ ته ذکر بدل کړي بیا به راغله بیا به ذکر بدل کړي نو د نقشبندي مبارکې مراقبه د معیت ځینې کسانو دا سبق واخیستو نو چې څه موده پس بیا راغله هغه خپل صاحب ته وایي چې موږ په سبق باندې دومره وخت تېر شو بل سبق راکړئ هغوی بیا وفرمایل چې تاسو د لنګر دې خادم ته ووایئ چې یو چرګ او یو چاړه درته درکړي او دا داسې ځای کې حلال کړي چې هغه ځای کې څوک نه وي نو بس هغه مېلمانه ټول لاړ خادم ته یې وویل صاحب حکم کړی دی یو چاړه یو چرګ راکړه چې یو پټ ځای کې حلال کړي چې هغه ځای کې څوک هم نه نو ټولو ملګرو زر زر بسم الله الله اکبر ویلې دي او خپل خپل چرګ حلال کړو یو صاحب پکې داسې و چې هغه چاړه او چرګ ځان سره لاس کې نیولي دي او واپس راغی ملګري مو ته وایي چې وګوره تا حکم ونه منلو تا حلال صاحب ورته دا ولې ویسې به تاسو ویلو چې داسې ځای کې حلال کړئ چې هغه ځای کې څوک نه وي نو ما ته خو داسې ځای میلاو نه شو چې هلته کې الله پاک وي داسې ځای ما ته میلاو نه شو چې هلته الله نشته دی ما خو حلال نو په هغه شرط پوره کېدو هغه ته دا د مراقبه د معیت صحیح کړې ده او دا نور ملګري دا زوړ سبق بیا یاد کړي دی پکې لږ نور هم خواري وکړي نو بل ځل دې بیا راشي بیا به ورله نوی سبق وایي په دغه طریقه باندې هغوی ته د الله جل شانه هغه عظمت دی ورته پړه کې کېنولو چې موږ چېرته هم یو د الله پاک نه موږ نه پټېږو هغه علیم دی او هغه سمیع دی هغه بصیر دی موږ صرف په دې دریو ټکو باندې عقیده پخه کړه چې الله پاک سمیع دی نو بیا به موږ داسې یوه خبره د خولې نه نه راوباسو چې الله په هغې خفه کېږي ځکه چې زموږ دا عقیده چې الله یې اوري نو ولې داسې خبره کوو چې خدای پرې خفه شي چې زموږ دا عقیده چې الله بصیر دی هغه هر څه ویني ګوري نو بیا به څنګه یو انسان داسې عمل کوي چې په هغې باندې الله پاک چې پلان دی موجود نو یو غلط کار نه کوي نو چې دا عقیده دې مضبوطه شو چې الله پاک مې ویني نو څنګه به یو غلط کار بنده بیا وکړي او چې دا عقیده دې مضبوطه وي چې الله علیم دی د الله نه نه پټېږي هغه خبردار دی او چې انسان د خلکو نه ځان پټ کړي او ګناه کوي نو وایي دا انسان چې دی دا ډېر بې حیا دی ولې ځکه چې ده د مخلوق نه حیا وکړه او د خالق نه حیا ونه خلکو نه ځان پټ کړو چې غلی کله کوله ګناه کوله نو د خلکو نه ځان پټ کړو یو طرف ته شو نو ګناه وکړه نو د خلکو نه ځان پټ کړو داسې ځای شته چې د خالق نه پکې باندې پټ شي د خالق نه به څنګه پټېږي نو د خلکو نه پټېدل ضروري ګڼي او د خالق نه خو پټېدی نه شي نو دغه تصور دې نشته چې زه څنګه یو ګناه وکړم چې الله ما ویني او الله ماته ګوري او الله پاک زه د دې نه منع کړی یم د ګناه نه مسلمانانو نو دیني مجالسو کې موږ ته د الله جل شانه د احکامو هغه عزت او د هغې احترام ښودلی کېږي او پروردګار بیا ډېر مهربان دی چې موږ لږ د دین قدر وکړو الله پاک د هغې موږ ته ډېر لوی اجر راکړي د قیامت په ورځ به الله پاک یو انسان راوغواړي چې دی به رامخکې شي ورته وایي بنده څه نیکي دې کړی چې دې پرې وبخښم دی وایي خدایه زما هېڅ نیکي نشته ما هېڅ نیک عمل نه دی کړی او نیک عمل مې چېرته کړی نه دی الله پاک ورته وفرمایي یو نیکي دې ما سره شته هغې باندې زه تا بخښم دا انسان به ډېر حیرانه شي چې ما ته پته نشته او الله پاک وایي په هغه یو نیکۍ دې بخښم چې دا بله کومه نیکي چې دا به ما کړي
بیا الله پاک ورته فرمایي چې ته یو ځل ویده وې او په خوب کې دې وې چې الله بس زما دا نوم دې یو ځل په خوب کې اخیستی دی نو ما فرشتو ته وې دا بنده هغه د زما نوم یې واخیستو بس تاسو په دې باندې ګواه اوسئ چې په دې باندې ما دې وبخښلو یو ځل الله ویلو باندې الله په خپل بنده ته بخښنه څومره مهربانه دی الله پاک د دې دا مطلب نه دی چې خان بیا خو مونږ ډېر ویلې دي بیا خو به ګناهونه کوو او بس الله پاک به مو بخښي نه ګناهونه به نه کوو ځکه چې الله خفه کېږي خدای پاک به نه خفه الله جل شانه د ګناه په ارتکاب خفه کېږي ګوره دا بنده د مخلوق نه حیا کوي او زما نه حیا نه کوي ما منع کړی دی او دی بیا هم نه منع کېږي نو موږ به دې ته ګورو چې هغه منع کول والا ذات ډېر لوی دی دا چې څه نه منع کړي نو که دا ګناه وړاندې وي خو منع کول والا په وړوکې نه دی خو لوی دی او چې بیا یو ځای کې لیکلي کیمرې کې آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے نو خلک یو بل له خیال کوه ښه ګورې دلته کیمرې لګېدلې حالانکې د هغې پته نه لګي چې کار کوي او که نه کوي او هغې ته کنیکشن هم میلاو دی او که نه او بیا خلک وایي کیمرې کې آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے نو څومره خلک محتاط شي او چې دا ووایي چې الله پاک ما ویني او الله پاک نه هېڅ وخت کې زه نه پټېږم نو په دې باندې عقیده مضبوطول پکار چې د الله نه موږ نه پټېږو او چې څه کوو بس د الله پاک د رضا دپاره به کوو او د الله جل شانه د خفه کولو نه به ځان ساتو چې خپل رب به نه خفه کوو پروردګاره چې ته په څه خفه کېږې بس هغه کار به موږ نه کوو ته موږ ته توفیق راکړه چې موږ ستا د رضا کولو کارونه وکړو او په څه باندې خفه کېږي چې هغه کارونه موږ ونه کړو د هغې دپاره دا مدرسې جوړې دي د هغې دپاره دا جوماتونه آباد دي د هغې دپاره دا مجالس جوړېږي خانقاهونه مراکز دي د دین چې دا مخلوق د خپل خالق سره وابسته شي الله جل شانه طرف ته دا متوجه شي او د خلکو ته د خپل ژوند هغه مقصد وښولی شي نو مسلمانانو وروڼو دغه مقصد یې پکې دغه غرض دی د مدرسې دغه تعلیم دی د استاد او دغه نصیحت دی د عالم الله جل شانه دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او دا چې کوم دیني خدمت دلته کېږي الله پاک دې دا جاري وساتي او الله دې استادانو ته جزای خیر ورکړي دا څومره علماو تشریف راوړي وکړه الله تعالی دې د دې په عمرونو کې برکت واچوي او الله جل شانه دې زموږ او ستاسو دا ناسته ولاړه دا قدمونه دا تګ راتګ دا هر څه د نیکۍ په طرف کې واچوي